د یوې بلې غمیزې پاتې شوني دا ماتې شیشې او په وینو لړلي کتابونه د هغو شیبو حکایت کوي چې پرون سهار ورسره د پوهنتون محصلین مخامخ وو. دې ټولګي کې پرون نږدې 40 محصلین زده کړو ته راټول شوي وو. دا یې د لسانس دورې وروستی کال و. پر دې روزنیز مرکز پرون په ساعتونو د مرمیو باران و. دا کړکۍ زده کوونکو ته له مرګه د تېښتې یوازینۍ لارې وې، خو یوازې ځینې ترې روغ ووتل. د برید پر مهال په دې ټولګي کې یو شمېر زده کوونکي پر زده کړو بوخت وو. دلته په نوټ کې د ښې حکومتولۍ درس لیکل سوی ده. د دې ټولګي له زده کوونکو او محصلینو نه همدا په وینو ککړ کتابونه او کتابچې پاتې دي او ویل کېږي چې بیا له بریدګر نه دا بیرغ پاتې ده. دې روغتون ته د پیښې 15 قربانیان وروړل شوي چې ټول یې محصلین دي. غوښتل یې په دې میاشت کې خپل مونوګراف ولیکي، خو اوس ښایي په مرمیو لګېدلی دا لاس تر میاشتو د قلم د نیولو توان ونه لري. د مرګ له خولې د تېښتې پر مهال یې دواړه لاسونه په مرمیو سوری شوي او پښه یې ماته شوې. میخواستم یک وظیفه پیدا کنم که حداقل آیت خدا پیدا کنم و منش بازتری برم. غوښتل مې دنده ترلاسه کړم، عاید ولرم، ماسټري وکړم. دوی د ملت خاینان له موږه څه غواړي؟ موږ خو ځوانان یو، بس زده کړې کوو. ژوند ته هیله نه لرم. نن پر ما برید وشو، سبا به په نورو کېږي. ما فکر کوو سوله به راشي. ډېرې هیلې مې وې. ورته مې درس وویل، هر څه خراب شو. د کابل پوهنتون حقوقي سټاج ودانۍ باندې برید څه باندې 15 ساعته روان و. دی هم په ودانۍ کې یو له ایثارو محصلینو و. پر ټټر یې لګېدلې مرمۍ وه. وایي د پوهنتون د 4 کالو ډېری ټولګیوال یې د ډزو په باران کې ایثار و. د تلو په وخت کې ومشه برید 4 دانې دومره حسینجیانو زما ورونه لکه وشار. هر څه مې ورته غږ وکړ چې ادریس راوبرئ، تاسو چیرې یاست؟ هېڅ مې ځواب ورنه کوي. دا څه وضعیت دی؟ خدای دې بس جنتونه هغوی ته ورنصیب کړي. موږ ته تاوان ورکړي چې موږ دوی بیرته انتقام ونیسو. د روغتون دا پور د پوهنتون همدې ځوانو ټپي محصلینو ته ځانګړی شوی. په دې خونه کې دا 3 سره د یوه ټولګي دي. زده کړې یې یو ځای پیل کړي وو او ټپي هم یو ځای شول. وایي یوه بریدګر ایثار کړي وو. دوی صرف همدا نارې وهلې الله اکبر الله اکبر او زنګونه ورته تلل. زنګونو کې یو چاته راپور ورکول چې نه پوهېږم څوک و. کله به پښتو خبرې کولې، کله به اردو خبرې کولې. جامې د پولیسو جامې اغوستې وې او د ملي اردو د یخنککونه غونتنې دي دا یې کش کړي وو. ښه مجهزه وو، خولۍ یې په سر کړې وې د ضد مرمۍ، ډېر زیات مجهزه وو. او چې راننه وتل ډېر وحشتناک حالت یې صنفونو کې جوړ کړو. موږ 3 صنفه د اداره او پالیسي عامه 3 صنفه وو چې هغوی یو لاندې و 2 پاسه وو. هر یو صنف ته دالیز کې ټولو باندې فعلونه شروع کول، هېڅوک هم پرې نه ښوده. دا دروازه عموما د محصلینو پر مخ به پرانیستې وه، د اوس لپاره تړلې ده. بریدګر پرون همدې دروازې ته نږدې هلته د حقوقي سټاج ودانۍ باندې برید وکړ. په دې پیښه کې نږدې 45 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې محصلین او ښوونکي دي. یوه پوښتنه چې اوس د همدغو محصلینو او د هغوی د میندو او پلرونو په ذهنونو کې راڅرخي هغه دا چې ولې دوی په نښه شول؟ دوی خو وسله نه لرله او نه یې هم جګړه کوله.
دا پوښتنه په افغانستان کې د هغو نورو وژنو په څیر دلته ځواب نه لري. د عدالت او سولې خواست د همدې پوهنتون مخې ته یو شمېر محصلین او خلک راټول شوي چې د همدغو وژنو ځواب ترلاسه کړي، هغه څه چې تر دې دمه ورته ځواب نشته. دوی له خپل حکومت او نړیوالو په دوحه کې د سولې د روانو خبرو د درولو غوښتنه کوي. که څه هم د برید مسؤلیت داعش منلی او طالبانو پکې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومت په څیر دا خلک بیا د وژنو مسؤل طالبان او ملګري یې بولي. شازیه حیا، کابل.